أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. وکذا دا غرکم النوم خوب ناقض و ماتونکی دی د اوداسه اذا کان کچیرو مستجیعا پر اړخ باندې پروت او متکئا یا تکیا و یو شته کړه و یا یو دیوال ته یا پر لاس یا پر یو بل شی باندې تکیا کړه و او مستنیدن یا استن استخ تکیا کړه و استن استخ پروت الی شیء و یو شته لو اوزل کچیر لرس عنه د دسه دغه شی لسقط دی بول وی غزار بس یعنی دی ودا شته تکیا کړي و کچیر دا شی د دسه لرس دی غزاریږي لکیږي په دې باندې او دس ماتیږي و نام کچیر بدوس فی صلات په المانځ کې قائما په ولاړ سره او راکعا یا پر رکوع او قاعدا یا په ناز سره او ساجدا یا په سجده کې فلوزو او داس نسته علی پر د باندې یعنی پر د باندې او داس نسته و ان کان کچیر و خارج الصلات خارج د المانځو په نامه بدوس علی هیئه الساجد پر هیئت السجده اند سجده پر کم باندې بدوس ففيه پدې کې اختلاف دی یعنی پدې کې اختلاف سته فظاهر المذهب ظاهر مذهب چې انه یکون کیږي حدثن بیا داس دغه چې د المانځ سماسه و د غیب پروت پر سجده پر کم باندې نو په دا چې بیا د سیا جوړیږي انده بیا د سکیر سره او داس پر د باندې و نام کچیر بدوس قاعدا په ناصر او واضعا یا شون کو ویلته د کناټو علی عقبیه پر پوند باندې د خپل کناټی شول په دا حالات کې بدوس او واضعا یا شون کو بطنو د نس علی فخذی پر ورنو باندې د نس پر ورنو پروت ځان لري سره کلچ کړي دا رقم لا ينتقزو نمات یو داس ذکره محمد رحمت الله ذکر کړی دی دا محمد رحمت الله په کتاب الاثر په هغه کې ذکر کړی دی ولو نام کچیر بدوسو محتبی دی و د زنګنونه درولې ولا په د زنګنونه دی په د لاسوته کې کړي پر د لاسونه چې پر زنګنونه دی راوګرځي دا رقم ناستولو لا وضوء او داس نست علی پر د باندې وکذا دا غرکم لو وضع کې کشیر شوی په هذه الحاله د زنګنونه درولې او په دغه حالت کې راس او سر علی رکبتې پر د زنګنونه سر بیر دی سر پس اشیو په دغه حالت کې ولو نام کچیر بدوس مربعا چارزانو لا ينتقز دا هم نه ماتیږي ګوره کې سر پرش هم نه ماتیږي ځکه د بدن چې دی دا ټوله د چسپ دی د په ځان باندې پویږي چې د بدن الکیږي چالت د بدن سره سوس چې د غزاریږي د استغزاري دوته لا ينتقزوا او داس نماتي وضوء او داس ده وکذا د غرکم لو نامه کې بدوس متورکان یعنی دی بدوس چې د کناټان پرمځکه باندې ایشو و ان سقط کچیر ول ودی نائم وبده په حالات د بدیدو کې دی لویدی ان انتبه په دغه حال کې راويرسو بعد ورسته ما سقط چې دی لویدی علی الارض پرمځکه باندې عليه پر د باندې الوضوء او دستي ویني چې دی لویدی د لویدو سورسته دی راويرسو ول ودی ورسېدی بیا دی راويرسو نو او داس ماتي پر د باندې او دستي وین انتبه کچیر راويرسو قبل سقوط د مخدر لویدو دی لویدل نو ځای لسوي نو فلا وضوء او داس نست علی پر د باندې د مخدر راويرسو پر د باندې بیا او داس نست او کده دی یار ول ودی بیا راويرسو بس او داس پر د باندې ستا وین نام کچیر بدوس علی دابه عریانه پر لڅ دابه باندې ان کان کچیر حالت السعودي کچیر په حالت کې د خطو چې دی ورخاطي په دغه حالت کې بدوس او استوا یا د برابرېدو په دغه حالات کې بدوس لا انتقزونه ماتیږي ګوره یا ورخیږي یا حالت ځان پر برابرۍ په دغه حالات کې بدوس او داسې نه ماتیږي وین کان فی حالت الهبوط کچیر پر د کښته کېدو په حالات کې ينتقزو بیا ماتیږي کدی راکښته کېدی په دغه حال کې بدوس بس بیا او داس ماتیږي ولو کان کچیر راکبان سپورو په لاکاپی په کته کې او په سرجی یا په ځین کې لا ينتقزو او داس نه ماتي ګوره یا د کم شي چې د پرسپریج د دې پر کته باندې سپورو یا په ځین کې دغه شی سپور او داسې نه ماتیږي په حالین په دواړو حالات کې وکذا دا غره کم او داس ماتي الاغماء او بیوشي والجنون لیونتوب سړی لیونی سی یا بیهوش سی ناقض دا ماتون کې دی دا داسه وین قل کسهم ليش قدر بیهوش سی ليش قدر لیونی سی وکذا دا غره کم او داس ماتي سکرو مستی وحد اندازه چې دا سکرو د مستی اندازه لا يعرف چې نه پیژني الرجل من المرأه د شزه دا نورمال مش دا نه دی دا نر دی که شزه دی دا اندازه د سوره کسي و اندا لا يعرف چې نه پیژني السماء اسمان من الارض د مزکه دا اسمان دی کم زکه دی اسمان مزکه د تنه معلومیږي دی دا کم نشوي مست وي یعنی د خپل حالات ساوشتي نو دغه حالات چې دا د سماتي وقال ویل په المحيط په محیط کې انه دا چې دا دخله یعنی دغه مسجد دا سکران چې دی اذا هغه دخل چې داخل شي په بعض المشي په بعضیت تک تحول ګرځي په ودا چې سکران مستی یعنی دا د چرواني په د حالات کې د ګرځیدون کې د خپل ځان اندازه نور کې پر طرف ګرځي دانس کې شاله کې هر شي چې کې د اندازه نور کې دی دغه تمست ویل کېږي د محیط به خبره ده يحكم حکم کېږي بنقیز په ماتول کسل وضوء اذا داسه ده یعنی د داس بیا ماتیږي وکذا د غرکم القحقه خندای قحقه صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.